أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فصل ثابت دی په بیان کې فی الاحصار په بندیدلو کې د حج څخه ان احصر کچیر بندیز بند سلو المحرم و محرم بعدو د وجه څخه د دشمن او مرض یا د وجه څخه د ناجوړی یو سړی ناجوړ او د ناجوړی په وجه باندې د حج څخه پاتې سو حج کولای نس کولای یا یو سړی د دشمن سره دی د هغه وجه څخه پاتې سو بعث المفرد ودلې حج مفرد والا د مندم والقارن او حج قارن والا د مینې دوی د مینې ولېږي یعنی دوه دمه دي پر د باندې وعینه معلومه دي کې یوم ورځ یصبحو چې علالیږي په دې کې دا ورځ دی ور معلومه کې دته ولو قبل که هم یوم النحر د مخه در اختر د مخوي وفي حل او په حل کې حلالول لا نه دی روا وبالذبح فذبح کول سره يحل حلاليږي وعليه پر د باندې ان حل کچیر ځان حلال کی من حج د حج څخه حج دی و عمره یو عمره ده کچیر د حج ځان حلال کی حج و عمره دواړه پر ستا باندې ومن عمرة كيد عمرة سزان حلال كي عمرة ده ومن قران ده حج قران حج دي وعمرتان دوي عمرة دي كذا حج قران سزان حلال كي يو حج دي او دوي داني عمرة دي واذا هو غزال جزائل سي احصار وبند ختم سي وهم كان امكاني ودلر ادراك ده نيول الهديه ده هديه والحج ده حج توجه مختي وكي وديت يعني دا كار دي بمخواخي ولا كثير نو فله دلر اندادي يحل جزان حلال كي ومنعه ومن كدل ده عن ركن الحج ده ركن سدس حج بمكه مکه کې احصار و دې ته احصار وای وان احدهما د یو څخه لا بیان د احصار کله یو څه یعنی د حج د رکن څخه یا د هدیه څخه کله یو څه ول بیا به دې څخه د دې ته احصار نه ویل کیږي ومن اغسوک عجز سوف حج وکي غیره بل چا سحسيدي بل چا د پر حج وکي د حج حج بل چا وکي د سيدي ويقع واقعي عنه د څخه یعنی د څخه اندام عجزو کچیر د عجز همیشه د پرځ حج پر ځای باندې ریر چې دا بل چا وکي کچیر د همیشه د عجز د حج الا موته مگر نه مرګ کچیر مرسو نو نتی وک عنه دغه سو دم چې الاحصار د احصار على الامير پر امیر باندې دی هغه چې امر ورته کوي د حج والقران والحج جنایت على الحاج پر حج باندې دی وزمن نبقته د نبقيه زامن دی ان جامع کجما قبل الوقوع د مخه د درېدو صد عرفات وبعد ورسته لا بیان دی وین ما تکچیر مرسو په تاریخ په ما پلار کې سړی حج لکلی پر لار باندې مرسو یا حج دی وک عن منزل د کورسه امیر د امیر بثلث یعنی په درېمه سره حصہ سره ما بقي غشته د صفات سوي د مال څونه حصہ پات سوي د درېمه سیاست دی بیرته حج وکي د خپل کورسه د نش د کم ځای تر رسیدل د غزا حج شروع کی یعنی بیرته د خپل ځای حج شروع کی لا من حيث نه د غزا سمات چې مرد دی پر کوم ځای مرد د غزا سن دی ولا يجوز روانه ده للهديه د پاره د هديه الا جائزه مگر نه روا کیږي التضحيه روا کیږي یعنی اضحيه کول قرباني کول وکله ود خري من الهديه یعنی روا دي د خوراک من الهديه د هدیه تطوعنا بلی ومتمتع د حج تمتع ولا د هدیه وقران د قران صداد تروادي فقط خاص دی بيوم النحر دغه دوی چې دی دغه تمتع حج دا یا د حج قران دا خاص دی په ورځ د اختر په لا غیر ما د دې سما سوا نور نه دی په دغه ورځ پوری خاص والکل طول هدیه حلاليږي بالحرم په حرم کې وتصدق صدقه دی ورکی بجلی په جن سره وخصامه په مهار سره ولا يعطي ندی ورکی اجرته مزدوری الجزار د قصاب دغه څخه بیا د قصاب مزدوری نه ورکی مینو دسه ولا يركبون ندی سپریږي پر دی باندې الا بضرورت مگر نه د ضرورت او سفر سپریدل ولا يحلب الوشد همنه وما هغه اتبه هلاکس او تعيب یا عيبناکس بباحش ډیر ففي الواجب نو په واجب هدیه کې چې دی ابدل و بدل د پاره دی والمعيب ومعيبات چې دا غعبناک له دل ده وین شهدا ک گواهی وک یعنی شاهدی وکله بالوقوف په درېدو سره د عرفات قبل وخت د مخدر وخت قبلت قبول دي سید دغه شاهدی لا بعده نورسته نظر وک حج ماشین په شو سره مشاولار دي حتی د داش وخت پورې توپ تواب کې الفرض و فرض تواب کې تمت بالخير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا ارحم الراحمين